کې کار کوي هیروګان چې ورته وایي ډاکټران چې دا د ځمکې په مخ باندې الله ته نافر خلک خبیث خلک رذیل خلک دا خلک دي او دوی ځانونه ښایسته کړي او په فلم کې کار وکړي نو ځوان مسلمان ځوان څه وایي چې کاشکې چې دغسې قهرمان زموږ اتل وی هغه اتل نه وي هغه خو مصنوعي ځان اتل کړی وي که مصنوعي ځان نه اتل جوړ کړی په حقیقت کې چې دغه فلمونو والا خلک څومره د اسلام او د مسلمانانو دشمنان دي نو داسې بل یو کس د دومره غټ دشمن نه دی وجه دا دی چې دغه فلمونو والا ځان داسې ښایي چې د نړۍ مسلمانان به زموږ پسې روان شي ځوانان نو ځوان چې هغه وګوري هغه پسې بیا د هغې تقلید کوي د هغې اتباع کوي او د هغې پسې روانېږي هغه چې څنګه لباس جوړوي هغه چې څنګه اخلاق وي د هغه چې څنګه هغه وي احسان وي دا بیا هغسې ځان جوړ کړي نبي علیه السلام فرمایي چې داسې زمانه به راشي چې یو سړي به صفت کېږي خو هغې په زړه کې به څه نه وي د ذرې برابر ذرې قدره څه به نه وي پکې ایمان به نه وي او دا خلک ولې صفت کوي ځکه خلکو ته به همدا خلک مخې ته کېږي که نه همدا خلک به ګوري همدا به ورته قهرمان ښکاري همدا به ورته اتل ښکاري همدا به ورته غټ خلک ښکاري هغه اصلي او حقیقي خلک چې دی دا به څوک چاته نه ښایي چې اصلي خلک څوک دی موږ به ستاسو اصلي خلک تاسو پېژنئ څوک دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی عنہ ټول صحابه کرام ټول تابعین ټول امامان دا زموږ استاسو مشران دي محمد بن قاسم قتيبه بن سعید باهلی قتيبه بن مسلم باهلی دا زموږ استاسو مشران سلطان نور الدین زنگی سلطان صلاح الدین ایوبی دا څوک دا زموږ استاسو مشران دا خلق اوس موږ نه خلق څه کوي ایرئ سلطان صلاح الدین ایوبی څومره لوی اتل او قهرمان تېر شوی دی د هغې تاریخ نه څوک خبر دي هغه تاریخ څوک مطالعه کوي نه ځکه چې موږ ته اوس د دنیا خلکو نور خلک اتلان کړي دي عبدالله شهید عبدالله یزام او شهید اسامه بن لادن ملا محمد عمر مجاهد دا خلک د هغې په شان ځان جوړوي نه خلک د چا په شان ځان جوړوي هغه چې حقیقي هیروګان نه دي حقیقي اتلان نه دي حقیقي قهرمانان نه دي نو هغه جعلي قهرمانان چې دا نه هغه جعلي قهرمانان جوړ کړي دي هغې پسې خلک روان دي چې موږ ورته تاسو فکر وکړو چې اوس کرکټیان دا هر یو ځوان چې د کرکټ په شوق او باران کې هر یو ځان ته دا وایي چې زه کرکټي شوم چې مقصد درس کوي وایي پوهنتون درس کوي وایي د ډاکټر جوړېدو ارمان نه لري د انجینر جوړېدو ارمان نه لري نو دا هغې داسې څوک نه خوښوي نو دا وایي چې زه د فلاني په شان کرکټي جوړ شوم ځکه کرکټ د دنیا او د میډیا ورته داسې کړی دی چې په دنیا کې اصل شی چې دی هغه کرکټ دی چې څوک کامیابي او فلاح غواړي بهبود غواړي هغه د ځان نه کرکټي جوړ کړي بس دا به کامیاب او د کرکټ هغه لوبغاړي موږ ته څه کړي دي اتلان قهرمانان نو کرکټ څه اتلولي ده دا خو ما ته اتلولي نه ښکاري دې کې څه اتلولي ده چې بال په ډنډه باندې ووهه په هوا که نو ته اتل شو قهرمان شو دا خو ګران کار نه دی اتلان او قهرمانان خو هغه خلک وو چې هغوی امتونو د تباهۍ او د بربادۍ را د ژغورلو کارونه یې کولو امت د ذلت نه راویستلو عزت ته ملکونه یې فتح کول کفارو سره مقابلې کولې جنګونه یې کولې دغه اتلان داسې اتلي او دا کرکټ دومره یو لوی فتنه جوړه شوې ده چې دنیا کې چې څومره مسلمانان دي او د هغوی خلک په کرکټ کې لوبېږي نو په ملک کې چې 100 کروڑ مسلمانان ژوند کوي دا 100 کروڑ مسلمانان په کمرو باندې میچ کې مقابله کوي ټول چې دی دوی په همدې فکر کې دي چې کرکټ به زموږ مقابله ده او څوک به ګټي څوک به نه ګټي لکه دا چې د ګډ معرکه روان وي او بل طرف ته ابوجهل وي او بل طرف ته چې دی محمد صلی الله علیه وسلم وي بس د دې په جنګ کې کامیابي یا د اسلام کامیابي ده او یا ناکامي چې د اسلام ناکامي ده داسې کرکټ نړیوالو موږ ته ښودلی دی داسې تعریف کړی دی او داسې زموږ د خلکو په روان دي چې بالکل لکه اسانه چې کار کوي لکه د زموږ د ژوند مقصد چې بالکل همدا کرکټ و چې موږ الله پیدا کړي د کرکټ لپاره
موږ کرکټیان وساتو هم کرکټ ورزش نه ورزش مشکل نه دی ورزش کوي کرکټ کې او والیبال کې ورزش کوي ورزش کو مشکل نشته اصل مشکل په دې کې دی چې څلوېښت میلیونه 2 میلیونه انسانان په افغانستان کې دي دا 2 میلیونه ټول په کوم ورځ چې میچ وي دوی په دې کې ډېر کم خلک چې هغه میچ نه ګوري دوی ټول یا د بل نه خبرېږي یا خپل ساري داسې ساري چې هر لحظه یې ساري د انسانیت په تاریخ کې داسې کله نه دي راغلي چې یو ځای کې یو لوبه یو معرکه روان وي څوک د بل ځای نه هر لحظه د هغې ساري یوازې د انسانیت په تاریخ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي چې غزوه موته کېدله نبي علیه السلام ته دا میدان جنگ الله رب العزت وښودلو وایي هم هغه زید بن ثابت شهید شو جعفر رضی الله تعالی عنہ شهید شو فلانکې شهید شو جنډه فلانکې راوانسته دا میدان الله ورته څه کړی و نبي علیه السلام ته ښکاره کړی و د انسانیت په تاریخ کې یوازې چې دا معرکه لحظه په لحظه یې څارله هغه نبي علیه السلام څارله او هغه جنګ و چې موته غزا ورته وایي او مونږه کرکټ هر لحظه څارو یو منډه یې وکړه 2 منډې وکړې هله بال یې مس کړ هله داسې چل وشو هله دا وشو نو دا مونږه افغانانو په عسکري جنګ کې ازادي اخیستی دی خو په فکري جنګ کې په سیاسي جنګ کې په اقتصادي جنګ کې په فرهنګي جنګ کې مونږه ماتې خوړلې یوازې عسکري جنګ مونږ ګټلی تاسو په دې خبرې پوهېږئ مونږ د نورو ډګرونو کې ګوره ماتې خوړلی مونږ نورو ډګرونو کې چې د ازادي نه دی اخیستی زمونږ فکر غلام دی زمونږ عقیده اوس هم د غلامۍ نه متاثره ده زمونږ ځوان نسل اوس هم د غلامۍ په سوچونو کې هغوی شپې ورځې تېروي هغوی اوس هم د غلامۍ په خوب ویده دي دا نړیوال جام نړیوال جام دا څنګه جام دا خو د حوض کوثر جام نن موږ ته ډېر خطرناک شو ځکه پخوا به ویل خلکو ویل چې چاته به دعا کوله چې الله دې د نبي علیه السلام په لاس باندې د حوض کوثر جام د حوض کوثر په جام کې اوبه در نصیب شه چې د حوض کوثر اوبه وڅښي نو اوس د نړیوال جام ورلډ کپ چې ورته وایي د خلکو نه د حوض کوثر جام یې اختیار کړی دی نو دا عزتمندو دا په اجتماعي طریقې سره چې دی مونږه ډېر د بدبختۍ طرف ته روان یو مونږ نه خلکو الله هېر کړی مونږ نه خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم هېر کړی